سلام علیکم. کنځلې وکړه د سلام پر ځای کنځلې وکړه. اله شروع سه بخیر. نه کنځلو ضرورت نشته، کنځلې موږ نه کوو. کنځلو څه ضرورت؟ ښه کنځلې تاسې نه کوئ نو بیا خو شیانه یې چې کنځلې نه کوي. لا نه کنځلې خو تاسې کوي، وهابیان شیعه کنځل نه کوي. نو د تا امام خوئي صاحب وایي د موږ په مذهب کې له ضرورياتو نه کنځلې کول دا وایي بهترینه عبادت ته څوک سوی نه کوي، هغه وایي شیانه ده. نه هغه خو د اهل بیت دشمنانو باندې لعنت روا دی. یعنی د اهل لعنت نه کنځلې کول، د مور او د پلار زیړي د ښځې زیړي ورته کول، کنځلې کول ورته. نه مور او پلار کنځل نه دی، هغه ته برا دی، هغه لعنت دی. وسبهم ولعنهم، سب ځان ته کنځلې زیړي ځان ته راوړي دي، زیړي وایي ورته کوي، لعنت ور باندې ځان ته وایي، هغې ټولې راوړي دي. نه لعنت و کنځلو کې فرق. ښه د رسول یعنی د اهل بیتو دښمنان څوک دي؟ اهل بیت دښمنان ډیر دي پکې. ښه یعنی چې چا د اهل بیتو توهین او سپکاوی کړي که نه؟ چا څه بیبي فاطمه زهرا کور سوځولی او چا څه د امام علي علیه السلام دروازه سوځولې وه، بیبي فاطمه زهرا باندې دروازه غورځولې وه، هغه د اهل بیتو دښمن دی. چا څه د علي حق قبضه کړی و، اول خلیفه حق د علي و. ښه شابس. اوس غوږ شه، که چا د تاسې په کتابونو کې امام علي ته خر او ځناور ویلی و، د تاسې کتابونو کې دا توهین سوی ده، هغه به هم د اهل بیتو دښمن وي؟ ولې به نه وي، هغه به هم وي د اهل بیتو دښمن. الله اکبر. مسلمانانو لوی محدثینو ته ده وویل چې دا دښمن و، د اهل بیتو دښمن. د تا په کتاب کې علي رضی الله ته مچر ویلی سوي دي، د تا په کتاب کې یعنی له امام صادق علیه السلام نه روایت، امام صادق علیه السلام هم د اهل بیتو دښمن ده. امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام خو خپل په اهل بیتو کې راځي، هغه څنګه به وشوي د اهل بیتو خو د تا په کتاب کې روایت راغلی ده چې امام صادق علیه السلام وایي چې مراد له دې آیات نه چې مچر ده، له دې مچر نه مراد علي رضی الله عنه ده. آیا علي رضی الله عنه مچر و؟ ما خو دا روایت نه دی لیدلی، دوره علم هم راسره نشته، داسې کتابونه هم نه دی ویلي. خو کوم کتاب کې دی چې زه یې وګورم. زه به اوس به درته ښکاره کړم. اوس ګورئ مسلمانانو زر کسان ناست یې 1100 که نه، نو دا کمنټونه خیر دی لږ بس کې، دا شیرینګ ته زور ورکوئ، د ډبل ټیپ ته زور ورکوئ، د لایف کې ګلیچ دی، کله ودرېږي کله روان شي. نو زر تر زره دا د لایف شیرینګ او دا ډبل ټیپ زر پوره کوي در سره، دې ته کش ورکوئ، نو انشاءالله ډېره خوندوره خپرونه روانه ده. مؤمنان مسلمانانو ته الحمدلله دین ډېره فایده ورسېده او رسېږي. زر تر زره دا 10 زره شیرینګ او دا 1 میلیون لایکونه زر تر زره پوره کوي. دا د تا تفسیر ده، دا د تا تفسیر ده، دا 1200 کاله مخکې لیکلی سوی تفسیر دی، د شیخ قمي صاحب ده، د تا تر ټولو معتبر تفسیر ده. کامره مې غټه کړي، تفسیر القمي نمشته که در سره دی، ابي الحسن علي ابن ابراهيم القمي، دا د تا محدث ده، لوی محدث ملامو ده. تفسیر القمي اول جلده 48 صفحه ده. مسلمانانو دې ځای ته وګورئ. عن ابي عبد الله عليه السلام ان هذا المثل، کوم مثل په دې آیات کې؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه میاشتې مچر ته ویل کېږي فما فوقها، وان هذا المثل ضرب الله لامير المؤمنين علي عليه السلام. دغه مثل وای الله ورکړی د علیدونو، فالبعوضه دا مچر سي ده امیر المؤمنین علی علیه السلام، وما فوقها رسول الله. او لما مچر نسی غټ ده هغه وای رسول الله ده، العیاذ بالله. او مچر سي ده وای علی رضی الله عنه ده. څوک وای؟ عن ابي عبد الله علیه السلام. دم د اهل بیتو دښمن ده. دا څوک وای؟ دا د تا تفسیر القمي، امام قمي صاحب لوی محدث مو دغه په خپل تفسیر کې دا روایت راوړی ده چې امام صادق علیه السلام دا خبره کوله. نه نو تا خو وایې امام جعفر صادق علیه السلام وایي، تا خو داسې وایې. هغه د عن ابي عبد الله علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام ته نه پیژنې چې هغه ابي عبد الله علیه السلام ده. نه هغه ابي عبد الله نه دی. هغه ابي عبد الله، اوس نو دی ابي عبد الله هم نه پیژنې.
خطا وسویل وای دی علي رضی الله کور چا ورسوځولې ده د تا کور او د تا ځکه یو څوک درسي د تا کور خواته سي د تا کور څوک دروسوځوي او د تا خزه څوک وهي وې د بوي ته به څه کوي ورسره زه به څه کوم ورسره زه به ورسره جنګ کوم ماشاء الله نو ته تر امام علي رضی الله غیرتمن سولې په خدای او کواس مرسيږي علي کواس من راسيږي یعنی د علي کواس من راسيږي بیا به څه وایم د علي رضی الله په وس کې نه و نه واس کې و داسې نه هغه دغه ته لیدو د مسلمانانو دغه کې اختلاف نه راوستو بیا به وروسته خلک به وایي چې علي په زور په تورې زور باندې خلافت اخیستی دی الله خلک دا اکبر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورې په زور باندې خلافت واخیستل کې وانه خیستل رسول الله بیل و دا هغه کفارو سره مقابله و دا مسلمانانو سره مقابله و خا مسلمانانو سره وس یعنی نبی علی السلام ورته وایي چې ته د خپل خځې دفاع وکړه او علي رضی الله عنه د نبی علی السلام دا خبره و نه منله او د خځې دفاع نه کوله د تا په کتاب کې و دی الله بندول د اهل بیت و توهین کوي د تا په کتاب کې رسول الله وایي من قتل دون مظلمته فهو شهید څوک چې د خپل مظلومیت په دفاع کې ووزلی سو دا شهید ده امام علي رضی الله عنه مظلوم و که نه و تاسې وایئ چې مظلوم و که نه نو دا د خپل مظلومیت نه د نبی علیه السلام خبره ولې نه منله ولې دفاع نه کوله دفاع ولې نه کوله هغه د دې وجې نه کوله چې دې کې مصلحت و امام علي رضی الله عنه مصلحت صبر امام علي رضی الله عنه د زړه سره صبر کول او هغه ویل چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا نسی نو تاسو ولې د امام علي په قدم نګدي نو تاسو ولې د اختلافات او تلمون وهي د رسول الله د صحابه او توهین کوي سپکاوي کوي دز مونږ سپکاوي نه کوو توهین نه کوو څوک کوي هغه اسیم کوي هم مونږ نه منو خلافات نه منو مو دا نه منو چې هغه خلیفګان الله نور خلاف دغه سپکاوی نه کوم دا د تاسو کتابونو چې دلته څه شي خلیفګان دا د تاسو کتابونو چې څه شي لیکلي دروغ لیکلي دي رښتیا به لیکلي او کنزل خو پس نه دي لیکلي دی الله بنده کنزل دا ناجیز خلافت وو دای کافر ورته ویلي مرتدی ورته ویلي دي منافقین ورته ویلي دي کفار ورته ویلي دي الله بنده تل خپل مذهب خبره ودی زړه سره الله دې هدایت در نصیب کړي لیک ځانونه خبر کړي ودی زړه سره لیک ځانونه خبر یم ولې نه یم خبر خپل مذهب خبر یم خپل مذهب خبر څو امامان دي ته په مذهب او ته ماته ثابت که څنګه د ابوبکر خلیفہ او اول خلیفہ څنګه و هغه ولې اول خلیفہ شو خلافت د خدای د طرف یا د عوامو د طرف دی الله بنده امام علي رضی الله عنه منی امام علي رضی الله عنه منی اول نه منه امام علي رضی الله عنه دي تا کتاب شرط في الامامه د دې دریم جلد علي رضی الله عنه ویل رسول الله نو ورسه بهترین انسان ابو بکر ده نو دی بهترین انسان خو خلافت حقم کیږي سی وی کړی نو تاسو ولاغه خو بخاری کې حدیث ته یو حدیث ته رسول الله صلی منسوب کړي چې وای کما د بعد نبی نو حضرت عمر به بیا په کار دی عمر اول خلیفہ وای یا ابو بکر اول خلیفہ شو هغه د اهل سنت په کتابونو د زړه سره تاسو نه پوهیږئ نبی علی السلام معتبر وی کا د علی خبره معتبر دي کا یا د پیغمبر خبره اولی موږ ته الحمدلله دی علي رضی الله عنه خبره معتبره ده د رسول الله خبره معتبره ده الحمدلله خبره دلته ده حالته نبی علیه السلام لو كان بعد نبيا لكان عمر دا دی عمر رضی الله عنه دی غیرت صفت رسول الله کړی ده وبل ځای کې راځي چې ما امین هذه الامه ابو عبیده ابن الجراح اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته په هغه کې به کوم کمال ول هغه صفت یادونه پکې کړی ده یعنی د امت امین انسان څوک سید د نبوت کمال وو او عمر په کار دی اول خلیفہ عمر خبرو ته مرز نوبت درکې بیا خپل مګ د خلاصو دا اوس دلته امام علي رضی الله عنه ولنه منی ستی ما کتاب ته مونږه اخلي تخپل کتاب امام علي درته وایي چې بهتر انسان لمبیا او نورسته ابو بکر د عمر خبره نه مانی هغه وایي چې ما نه بعد نبی غدي عمر دی عمر وای کذا هغه دغه سن دی ویلي خدای دی عمر ولی هغه ونه مانی هغه دا سن دی ویل سلمان ورسته نبی عمر ده هغه دا سن دی وای کچيري امکان وای خو نسته د نبوت دروازې بندي سوي دي هغه په غیرت کې په بهادری کې په شهامت کې خو نبوت دروازې بندي شوي دي یعنی نبوت
یعنی نبوت خو خلافت درجه ورپسې دروازه د خلافت دی په کار دی اول عمر تاسو منلی اول غږ جوړ شوی په کار دی نه د بیا غوږ نیسه هغه خبرته بیا وروسته راسو عمر رضی الله عنه ابو بکر افضل د ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځوان امام جوړ کړی و د لمانځه امام یې جوړ کړی دا د تا امام علی رضی الله عنه وای چې رسول الله نو وروسته بهترین انسان ابو بکر ده ځکه بهترین انسان د رسول الله په ځوان کې د لمانځه امام جوړ کړی ده یا علی رضی الله عنه دا خبره منی کنه منیږي حضرت علی د منځه امام نه جوړ کړی هغه نه دی کړی خلکو منځونه ډیرو ځایونو کې امام علی منځونه نه دی کړی خلکو ته پیغمبر په زمانه کې دغه کتاب کې علی رضی الله عنه وایي چې ابو بکر ځکه امام ده چې رسول الله د منځه امام جوړ کړی ته اوس لزانه خیر دغه د امام خبره دی شافی فی الامامه په دغه کتاب کې وایي امامت افضل شو بس څوک منځ وکي څوک خلکو ته منځ وکي هغه افضل شو دا افضلیت دی ستا په دغه کې ولې یعنی المنځ افضل عبادت نه دی رب جل وعلا علي افضل دی کا نو علي افضل دی کا ابو بکر افضل دی بس صرف امامات باندې افضلیت دی څه کم امامت وکي هغه افضل شو ته په خبره پوهیږي څو کاله عمر دی د جوړ سره څو کاله عمر دی قربان دي سم څو کاله عمر دی ما دیر شونه بره دی عمر دیر شونه بره امام علی دی تا په کتاب کې وایي چې ابو بکر بهتر د رسول الله نه وروسته امام علی وایي خبره پوهیږي اور که دا بچا غلط لیکلی دا بچا ضعیف وي دا روایت به ضعیف وي دا به نه وي دغسې افضلیت ته په افضلیت باندې ماته ثابت که بس امامت افضلیت معیار امامت دی امام النبي عليه الصلاه والسلام په ځوان کې ابو بکر د منځ امام جوړ شوی د ځکه بهتر ده رسول الله امام جوړ محمد زمانه کې امام علیم کړی دی خلکو ته منځونه هغه امامت دغه کړی دی چیرې کړی بل نور صحابه هم کړی دي چیرې کړی دي چیرې کړی چې مسجد زرار دغه واقعیا دی هغه څه وجه دی هغه ته پته نشته مسجد زرار پیغمبر بیا وسوځولو او انسان چې تاسو د دیر سکلو یې صدقه محال ده دی الله باندې زه درته رسول الله ابو بکر د لمانځه امام جوړ کړی چې ته به د لمانځه امامت ورکوي رسول الله ژوندی و داسې ورته کتل ابو بکر د مسلمانانو امام و په لمانځه کې علي رضی الله عنه له شا لمونځ پسې کول پسې ولاړ به و تا لیدلی و هغه وخت تا کتاب وایي قاری صاحب دا الک شیعه دی زه سنی مزما ملګری دی نو دا ماته وایي زما څه خو علم نشته دی که نه دا ماته وایي ته په څه دغه باندې سني ماته علم ما زبر څه قاري صاحب مخامخ کم دې څه خبرې وکړه نو تانه یو پوښتنې وکړې په دې کې خو زموږ دوستي ده که نه خبره ده وکړه پوښتنې نورې مو وکړه ډېر شوق و والا کوه نو ټینشن د تا نوم څه شی دی زه خو دا ورته وایم زرار مسجد زرار څه خلکو پیغمبر وسوځولو ولې وسوځ زبیر یعنی دوانه مرګري سید ایډي زما دا خو ما د دې لپاره دا راوړم د دنوم څه شی دی د دنوم څه شی دی کیمرا مورته خلاص کوم په دې کې خبره یا ګور د دنوم څه شی دی د دنوم حسن دی حسن صاحب ګوره حسن هو خبره وسو کنه ما میکو بیا کېدای شي تکلیف ورته ورسېږي مو خو تکلیف په دوی باندې نه پیرزو کېږي په موږ ګران دي مو ورته وایو چې فقط د اهل بیت ګوره قاري صاحب دا زما دوست دی واګنیسي په کور حمله وکړه په خدای قسم د اهل بیت او توهین کوي دی الله بنده امام علی رضی الله عنه شیر خداو یا الله جل وعلا هغه عظیم قدرت او هغه عظیم غیرت الله پاک علی رضی الله عنه تور کړو چې د کورته د په چا پوستر کوم چانه سو کتلای
تاسو وایي چې صحابه راغلل دي فاطمه رضی الله عنها ووهله الله اکبر په خدای قسم علي رضی الله عنه بس سترګې داسې جن راایستلې که ابو بکر وای که عمر وای که هر څوک وای سترګې به داسې جن راایستلې وای چې د کور ته چپ نظر کتلی وای تاسو دومره په اساني سره راځي وای صحابه راغلل فاطمه رضی الله عنها ووهله کور ورسوځول هو دي الله بندگانو دا خپل د اهل بیت او توهین د خدای قسم دا د اهل بیت سپکاوی کول دي علي رضی الله عنه شیر خدا دی هغه کور ته چپ نظر نسوي کتلای دا خو په صحیح کاری صاحب دا خو په تاسو بخاری مسلم کې دا روایت شته دي چې حضرت عمر دغه کور ته راغلو امام علي کور ته هغه کې زبیر و کسنومي و امام علي عليه السلام سره نشته نه په بخاری کې هغه مصلحت کولو نه په مسلم کې سن په بخاری کې دا روایت دغه درس لزانه د حضرت عمر راغلو ورته حضرت بیبي فاطمه ته وای که بیا دغه کسان دي کور کې جمع شونه دا کوم کتاب ده واکونی څه چالو کېږم قاری صاحب چې څه درته وایي دا کوم کتاب ده هغه جواب ورکوه مګ د خلاص که جواب ورکړه دا کوم دا صحیح البخاري ده دا صحیح مسلم ده دا روایت کړي په دې کتابونو کې راته وښودل نو د ټول عمر د پاره د میډیا پرېږدم راس مهرباني وکړه دروغ ما وایي زلاب دي ما په کتابونو لخپلو کتابونو نه منډه اخلي و تکتي او د اهل سنت په کتابونو باندې دروغ وایست د اهل سنت په کتابونو باندې دروغ ما وایي ښه او الله مو وساته الله دې هدایت در نصیب کړي ځوانان خلک چې چا په خبرو پسې حقیقت پسې وګرځيږي حقیقت پلټنه وکړي یا الله بندگانو زه د تدې مایک خلاص که حسن سي مایک د خلاص کړي زړه سره مایک د خلاص مګ د خلاص که حسن صاحب حسن جان د زړه سره راځه ما ته یو څو داسې آرامي په طبیعت خبرې وکړو خارج زړه سره آرامي ګوره د تا کړی یو کس زه درغلم د تاسو کړي او د تاسو په کور کې مې یوه زنانه ووهله د هغې په نس باندې ماشوم و هغه مړ سو اوس ته یو څو میاشتې وروسته ما ته خپله لور په نکاح باندې راکوې نه دا څنګه امکان لري و د زړه سره سي ابو عمر رضی الله عنه صحابه دي تللی وي او فاطمه رضی الله عنها دي وهلي وي یغې په نس کې ماشوم دي مړ سوی وي او کور دي ورسوځولی وي بیا شپږ میاشتې وروسته دي علي رضی الله عنه یا یو کال وروسته یا دوه کاله وروسته دي علي رضی الله راولاړ سي عمر رضی الله عنه ته د فاطمه رضی الله لور په نکاح باندې ورکړي دا څنګه امکان لري دا نشته مونږ په کتابونو کې نشته نه دی ورکړي لڅو کتابونو درته ثابت کړم چې دا د تا کتابونه صحیح روایتونه دي خپله ام کلثوم د حسین علیه السلام خور وایي د تا په کتابونو کې چې زه د امیر المؤمنین عمر الفاروق بیبي یم زه پیژنم ام کلثوم د امام حسین خور دی د امام علي لور دی خو ما نه دی اورېدلی دغه اوس چې د تا نه کتابونو درته ثابت کړم دا اوس په دې لحظه کې ښه تاسو د ما د مایک د ما د اسکرین راغټ کړي مسلمانانو خوشو کې لاف د سره خوندور کې د الله سره شرم ګوره تر اوسه نه ده پوره شوی حسن جان دا د تا کتاب ده تکملة الرجال جزء الثاني جلده در سره نوټ کړه العلامة المحقق الشيخ عبد النبي الكاظمي علامة ده محقق ده بيالان په دې کتاب باندې تحقیق کړی ده السید محمد صادق مسلمانانو ټول غوږ سي د دې کتاب 698 صفحه ده ام کلثوم ویني ام كلثوم هذه كنية لزينب الصغرى بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام وكانت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لورد أم كلثوم وكانت مع أخيها الحسين أو دال الحسين عليه السلام سر كربلاء كموا مشهور خبر دادا من الأصحاب دي مغل علماؤنا والأخبار لرواياتنا أنه إمام علي عليه السلام تزوجها عمر ابن الخطاب عمر رضي الله عنه بنكاور كريوا وهو الأصح او دا ترطولو صحيحة خبر دا للأخبار المستفيضة سدير روايتنا بكراغلي دي دا كتاب دي يو تكملة الرجال والسبكي واي سدا ترطولو صحيحة خبر دا مهرباني يا سنسي
وای دا کتاب اوس وایي چې تر ټولو صحیحه خبره دا ده چې ام کلثوم د فاطمه الزهرا لور د حسن علیه السلام خور علي رضی الله عنه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته په نکاح باندې ورکړی و. دا څنګه امکان لري کچيري فاطمه رضی عنها عمر رضی الله عنه وهلي وای علي رضی الله عنه بیا لور په نکاح ورکوله په تحفه کې سیده واخه نه خیر نه ورکول. دا ګور دي تا په خدای قسم دي تا تر ټولو والله كغواړي ل امام صادق عليه السلام نه درته ثابت کړم چې ام کلثوم علي رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته په نکاح باندې ورکړ دي. امام صادق عليه السلام خبره خو به منی ولې نه من ها دغت بستركو مسلمانانو دا مرآة العقول ده دي تغوكسة مرآة العقول ده كتاب العلامة شيخ الإسلام المولى محمد باقر المجلسي ده يوصل وني صفحة ده يوصل وني صفحة كتاب الطلاق يوستم جلده كتاب الطلاق دا روايات لدين ذكر شروكي أول نمبر روايات ده تبي أوايا سوي دا كم زوري ده أول نمبر روايات قول دلتو قول الحديث الأول موثق حديث الأول موثق يعني صحيح ده تشي واي بديكي راسا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لإمام صادق عليه السلام نشاف اختنا وكرلا سي دي ويخزي خاون مرد سي دا كذبا دا عدت چيري تيري نو داي دلتا په جواب كي ورتواي سي چيري خوخوي بل حيث شاءت سي چيري دي خوخوي إن عليا عليه السلام لما توفي عمر كلاس عمر رضي هو شهيد سول أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. عمر رضي الله عنه سي شهيد سول علي رضي هو لعنل أم كلثوم إلى كور راوس أو خبل كورتي راوستلا يا عمر رضي هو لكور نه خبل كورتي راوستلا دا څوک واي امام الصادق عليه السلام واي امام الصادق عليه السلام خو بلزانه خبر نه کوي سعید نو دغه شي دروغ وته د زړه سره ماشاءالله تاسو لویان یاس عقل لري یا الله په فضل او کرم سره الله جل وعلا شعور درکړی ده دی الله په ذات قسم چې دغه خلق چې درته وایي چې صحابه راغلل دی علي رضی الله عنه په کوري حمله وکړه فاطمه رضی الله عنها وهله سبحان الله هغه د اهل بیت او توهین او سپکاوی کوي په خدای قسم اهل بیت ته الله قوت ورکړی او زوري ورکړی ګورځ ما او ته دومره غیرت لرو چې کایو څوک د ما ته په کور حمله وکړي تا ویل چې زه به جنگ ورسره کوم دفاع وکوم مکانه آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت کمزوري یا په خدای قسم له ټولو به سرونه وهل اول به عمر رضی الله عنه نصر وهل کچې د کور خواته ورغلی وای او یې په کور فاطمه رضی الله باندې حمله کړیو هغه ته دومره غیرت الله ورکړیو علي رضی الله شيري خدا دا اغا علي ومني کوم شيري خدا ده اغا علي ما مني سيدي هغه په اړه باندې تاسو هغه ګان درته توهین او سپکاوی کوي ګوره زه ما په دغه اړه باندې هغه هم منو په ټولو جنگونو کې بهادر وو علي هر یو جنگ کې بوښوي ټولو نه اول وو دا دي موږ علي ده دا دي موږ امام علي رضی الله عنه تاسو نه ده ځکه تاسو وایي فاطمه رضی الله عنها په کوري حمله وکړه او فاطمه رضی الله عنها یو وهله علي رضی الله عنه دفاع نسوي کولای دا دي تاسو علي ده اما دي موږ علي سیده جنگ خیبری ګټلې او جنگ خندقي ګټلې او شابس ټول یې فتح کړی میدانونه یو څوک سي حسن جان یو څوک سي خیبر فتح کوي هغه به د خپل خزي دفاع نسي کولای دا عقل منی دي تا کولای الله اكبر نو امام علي رضي الله عنه دي خيبر فاتح ده په دې کې شک نسته امام علي دي خيبر فاتح ده نو لکه څنګه چې دي خيبر فاتح دا سې دي کور په خوا باندې چا په چف نظر ورته نسوي کتلای الله اکبر سر د خلاص لو پرسه و صحیح شو لو پر زما ایډی دا خدا تعالی ډېر خبرې کوي ما قید کوي ز سونی ما حسن جان تحقیق وکړي د زړه سرونو په سیلار سیا په دروغو په سیمه کتاب را واخلي مطالعه وکړي حقیقت په سی وګرځيږي سید کتابونه به زه وګورم دا کوم ته دغه کتابونه وخیل د سکرین شاټ ما واخستې او دا کوم ما خپل مولایانو نه اوریدلی صحیح مسلم صحیح بخاری کې دغه روایت دي چې هغه عمر لاړو هغه کور کې هغه ته وې چې را بیا فاطمه ته وې بیا څوک دختر جمع شول نو زه به دې کور ته ور ولګوم
هغه روایت تمثيل سره كوارث. زه پوهه کړم وا حسن جان هغه نه په بخاري کې ده نه په مسلم کې ده هغه په مصنف ابن ابي شيبه کې ده روایت او هغه کمزوري ده هغه روایت ک ټول ته واوري په هغه روایت کې راځي سي علي رضی الله عنه بیا لاړل ابو بکر سره بیعت وکړل بیا خو به ټول روایت منی کنه ک به یو خبره پکې منی نو بیا به ټول باندې سره روایت څنګه شابس ګوري هغه په مصنف ابن ابي شيبه کې روایت راغلی ده سي عمر رضی الله عنه لاړل او فاطمه زهرا رضی الله عنها ویل سي څونه د محبت خبره ورته کړې ده د روایت مسلمانانو درته ښکارا کړم دا ټول مسلمانانو ور باندې پوه هسي مهرباني تاسو دي یا الله په ذات قسم تاسو خو وایي سي دی الله اکبر خیر دا یو خبر یا یاد وساتیا دا یو خبره د تاسو توکړه محر هغه سیبانو وخت درکو تاسو تلوار مو کوي دا کس لیکل سي وخت درکو دوستان تاسو خلاصو کې لږ د رپورت کې ماشاءالله ډیر لسوکسان دا بیا را نظر نسی قسم په خدای یو ټکه پیراول وې د خو الله دې رحم وکړي دا کیمرا تاسو ته خپخ کاری خپ کیږي له خارج څه پیوس مصنف ابن ابي شيبه خ د دې المجلد 20 شلم جلده په دې کې دی روایت ته وسو ګوره دی روایت ته دوه درې زده د غلی غټ کړم د غلی غټ کړم چې درته ښکاره سي ګوریا اول خو اهل السنت والجماعت دی روایت ته کمزوري وای ضعیف وای کنه دا کوم او ایو سي دا روایت صحیح ده نو د موږ د پاره ډیر قوي دلیل د زکه په دې کې د علي رضی الله عنه بیعت ثابت له ابو بکر سره رضی الله عنه تز دې ځای ته وګوره ها أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم كلس أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة وكرة لأبو بكر رضي الله عنه بيعت وسول زبير أو علي رضي الله عليه مجمعين فاطمة رضي الله عنها تراغل المشورية ورسرك ولا فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب كلس عمر رضي الله عنه تدا خبر ورسل خرج حتى دخل على فاطمة عمر رضي الله عنه راغل الفاطمة رضي الله عنها ورغلل فقال يا بنت رسول الله والله ما من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك إيه فاطمة يا الله بذات قسم ستر رسول الله نموت محبوب إنسان په دنيا کې نو وسخوكسا أو دي ما دي قسم په الله وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وإدي ما دي الله بذات قسم ستر رسول الله نورستا په ټوله دنیا کې موږ ته محبوب انسان ته یې الله اکبر څور توای وما من احد احب الينا بعد ابيك منك لرسول الله نو ورسته چې موږ ته محبوب انسان د په دنیا کې هغه وای ته یې تاسو خو یې وای وهلې ها تاسو خو سکوري ورسوځول هغه توي سلطانه وس تر ټوله دنیا تراته وس خوښه وای کچيري دغه بیا را یو ځای سول دلته نو زب په دوی باندې کور وسوځم ان يحرق عليهم دا سینې ورته ویل سي عليكي دا عربي لزدکړي قربانه کوم سمخه ګور دلته څور توای وايم الله ما ذاك بمانع ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امر بهم ان يحرق عليهم البيت زب وای امركم سي په دوی کور وسوځي دوی عليهم اغا ابو علي رضي الله عنه زبير خودل اما كثير فاطمه رضي الله عنها خودل وغيت بيقولوا سي ان يحرق عليك ده سند ورتويلي خاوس غورا فلما خرج عمر جاءوهم كلس عمر رضي الله عنه نو علي رضي الله عنه رالل فقالت ويل اتعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله وعمر رضي الله عنه غلي قسمي وكرل كثير تاسي راسي لا راغلس لا يحرقن عليكم البيت فتاس ماني بزو كور وسوزوم خاوس غورا نو فاطمه رضي الله عنها فانصرفوا راشدين لارسيا ابو بكر تورسيا او فانصرفوا عنها ديلارل فلم يرجعوا اليها حتى بايعوا لابي بكر لا لاندي وګوره حتى بايعوا لابي بكر زبير رضي الله عنه او علي رضي الله عنه دواړه لاړل ابو بکر سره بیعت وکړل ګوره دلته د موږ ګټه په دې روایت کې ډیره زیاته د پایده مو زیاته د دلیل مو مضبوط د ځکه چې علي رضی الله عنه بیعت ور سره کړل ابو بکر سره خو د موږ اهل سنت والجماعت وایي دا روایت کمزوري او ضعیف ده پوښي په خبره د مصنف ابن ابي شيبه راوړی د بخاري او مسلم نه راوړی سر د اخلاص حسين جان حسن جان حسني كحسيني خلاص مفسر قدر منسي ام دغه روایت سي عمر
هو وایي چې ای فاطمه په خدای قسم د رسول الله نه وروسته په موږ باندې محبوب انسان ګران انسان بل نسته لکه ای فاطمه ته دغه خبرې ولې نه درته ذکر کیږي فقط یو خبره درته راواخلي چې وایي دغه خبره په دې روایت کې راغلې ده. بالکل اول خو ګوره دغه روایت ما ته وښودل که چیرې دا روایت ضعیف نه وای نو موږ به تاته ویلي چې په دې کې خو هغه د محبت د عمر رضی الله ثابت ده له فاطمه رضی الله عنها سره او د علي رضی الله عنه بیعت ثابته له ابو بکر سره و دا خبرې تاسو ته نه کوي دروغ درته فقط هغه تاسو ذهنونو بیعت حضرت علي علیه السلام بیعت خو کړی دی بیعت یې شپږو میاشتو پس کړی دی موږ په دغه کې موږ مونیان ته کوم وایي خو شپږ میاشتې وروسته چې کړی ده که نه خو مال شپږ میاشتې وروسته چې کړی ده که نه خو ویې کړل که نه وې کړه او شپږ میاشتې پس یې کړی نو شپږ میاشتې وروسته اول خو هغه د تجدید دی بیعت ده ښه د اهل سنت په کتابونو کې راځي هغه تجدید دی بیعت ده لیکن د تاسو کتابونه مو وایي د مو کتابونه مو وایي علي رضی الله عنه په اوله ورځ باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام غسل نه خلاص ولا ابو بکر رضی الله عنه سره بیعت وکړل بشک الله پاک د هدایت ټولو ته نصیب حسن صاحب السلام علیکم وعلیکم مایک د سم کا شور در سره ده یو میر صاحب ورکړه بخار وځه بخار څنګه چل دی هغه صاحب ستړي مسئ هاي جوړې ښه یاست ولا هیل دا من دې ډېرې خبرې اورم تاسو یاله ډېر موضوع هغه ما نیولې مې دا ځای لیک سم که دا ځای لیک سم کاتب ان شاء الله خبرې وسی لایف ته مو فهم د ملګرو وقال سي الحمدلله وای ډېره ښه موضوع مو رانیولې بره خو ګوره قالش ښه وای هغه صاحب موضوع سره ورک شي هغه صاحب ابو تراب حیدر صاحب قاری صاحب راغله دغه هغه صاحب کتاب ورته ښکاره کوم هغه صاحب راسه کتاب به درته ښکاره کړي بیا به نه ځې غوږ نیسه حیدر کاری صاحب مو ته خو ټیم نه وي کله کله به خبرې کوو او ټیم نه وي دلته که نه ښه اوس د تاسو کومې خبرې وکړې لږې لږې مو واورېدې خبره دا دی که نه د اسلام د یو دی که دوه درې دي یو اسلام دی که نه بالکل اسلام یو اسلام ده الحمدلله او دا به تاسو ولې وایو دا د پلانکای دی دغه سره چای نشي چکای دا دومره خبرې ولې کوئ تاسو دا والله که زه خفېږم د تاسو دا اسلام ودې زړه سره وقربانه کلیسم ته اسلام په ما پیژنې که په محمد رسول الله پیژنې محمد رسول الله پیژنه خلاص سو خبره ته اسلام په ما پیژنې که په قرآن پیژنې زه په قرآن پیژندم خلاص کومه خبره چې د مال قرآن او رسول الله سره برابر او درواي خلصینه او برابر په ډیران کې غرزاره کړ دي هر چا امداسي درواخله ما ته د پاره الله جل وعلا دا قرآن را لګلې ده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا د هدایت کتاب ده رب العالمین جل وعلا محمد رسول الله را لګلې ده راس ما ته دغه قرآن کې وګورو راس ما ته په دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین او شریعت کې وګورو بیا لغنه ورسته قضاوت وکړو ما ته به اسلام په انسانانو ونه پیژنو حدیث د نه منوي کری صاحب کنه حدیث نه منوي کنه حدیث خبره ده خبره د پیغمبر ده کنه رسول الله تاسو ویلي دي هغه د نه منو دا خبره ده یو حدیث ما تر واخې سمګی نه منو یو حدیث ما تر واخې سید احمد لګي یو منټ ما تر کا یو منټ تا ته در کوم دا شي ته صغاری خبره کی را دانګي بیا کار نه کیږي شابس حدیث شریف کوم موږ نه منو مهرباني وکړه اوله خبره خدا ده ځکه د غديري خوم کې پیغمبر د علی لاس اوچت کړو او ویل سمانه بعد مولا علی وی هغه نه بعد صحابه او ته ولات مبارک شه یا علی ته د مونږ مولای هغه نه بعد د تاسو نه منوي مولا نه منوي اکثر اهل سنت نه مني حیدر صاحب دا کوم کتاب ویل دي د غديري خوم
ګواوه کې هغه د خیري جمعه او مکمل غديري خم کې چې کوم یو صحرا ده غديري خم په کوم وطن کې ده؟ په ایران کې ده، په افغانستان کې ده، دا د سعودیا کې ده، دا سعودیا کې ده. خبرې پرېږده، دا خبره بل طرف ما وړه. کیسه دا ده ټوله مسلمانان ولاړو لاس یې اوچت کو منبر نه چې دا د مولي دی، دا د علي دی. دا په کوم کتاب کې دا قصه راغلې ده؟ نه اوس ته دا خبرې مالا کوي ویلې زه عالم یم چې کوم کتاب کې راغلي زما سره نو بیا بحث شته را سره کې عالم نه نو بیا بحث شته را سره. خو څه دا خبره به بیا بعد کې وکړو. صحیح ده، زه کتاب راواخ. کوم کتاب کې راغلی دا؟ تاسو اوس کومه خبره کې دا په کوم کتاب کې راغلی ده؟ لاړو داسې حال دی د قاري صاحب، په خدای کې خبرې تم دې ټینګي لایف ولاړ ده. دوستان تاسو خلاص کوئ؟ نه مونږ ته سم نه مونږ ته خو سم دی قاري صاحب، هلته مکمل ولاړ ده، جام ولاړ ده لایف. ان شاء الله سم ده مونږ ته قاري صاحب. دوستان تاسو لایف در سره شیر کې سکرین نه لایف نو څنګه سمې دا اوس والله زمخ کې تاسو اروپا مو تدریز ورو کسان هم پورته شو و قاري صاحب. درېزر 2900 ما تخکاریدو، بیا 3900 را تخکاریدو، اوس یو 1900 را تخکاریږي. تاسو ته څو ښکاریږي؟ 1100 بیا بعضې کسانو ته 11 ښکاره کېږي نه. خیر به هر حال دا دوی موس حیران پاتې دي سي دا اوس څه کیسې دي نه. دلته سي اوس ته راسې ته توهین بندوي که نه بندوي په مور د غڼو منډوي تا خور بغایم. ښه نور سي هلته په حسینیاتو کې دغه خبرې وکړي، دلته یې مه کوئ، شرم درته په کار ده. خو داسې اصلیت مو ښکاره کړل ظالم زمن ولا کنځل و ماسوی په مذهب کې بل څه شی لري نه، په دې خپله کمپنۍ او مذهب کې بل څه شی لري نه له کنځل و ماسوی. په خدای قسم که یوه خبره بده د موږ لخوا نه واورئ، د موږ د ملګرو لخوا بالکل یوه خبر انفجار به در باندې کوم که د رب رضا و دلته به چوب شروع سه په خیر اله دا خو هغه آغاز شروع سه مهرباني. حاسب نه یم تاګه داسې یایې که نه نو ته دلته چاته شروعي؟ تا دلته هغو ته کسانو ته شروعي چې هغه علما نه دي که نه. که داسې یایې حسن لیاري سه ته کښېنه که نه هغه څه وکړه نو خو ورشه د یو $1000 جایزه به هم درکو ورسره یوله. ښه $1000 هغو خو تاسو کاریان ملایانو نه پرتوګ یې وبسته یوټیوب کې د تاسې غږانو ټول دلته ما غونته سړي ځه لاړ سه ځه داسې سړي ته راواخې جې وایي ځه ښه ورځه ستاسو پرتوګونه خو اوس هم دلته پراته دي. ښه یو څو دانې مې بله ورځ خرڅ کړل. او دلته داسې برک عمر جوړ کړی یو مې اتل جان ته ورکړو هغه کې راتو او یو مې هغه دغه ته ورکړه. ښه یو بابا عبدالرحمن صاحب ورسره وړی ده. دې الله بندګانو بیا دلته راسې دا اوس دلته خو غږ ورباندې وکړي په دې هغه صاحبانو باندې سره زنځیر ورواچوي نه راځي، د پیل زړه ورکړي نه راځي. دا ټول غږان دلته لاندې ناست دي، دوی ته لایف ښکاري هغه ته نه ښکاري. سعید صاحب و سعید صاحب لاړو قاري صاحب که ته څه وایې؟ ښه دا خپل ملګري راپورته کوي څو وخت د دې سوالونو جواب کوي انشاءالله وخت نشته. السلام علیکم قاری صاحب، تا ته او تا سره ناست ټولو مولانا صاحب ته کتونکو ته زر کلن شي، خدای دې نور هم صبر ډېر کړي او خدای دې همدغسې په خوله کې د زمري والا ځواب لره انشاءالله تعالی دا مرتد په خدای مرتد کوي او خدای دې همداسې زر جواب لره. دا دې ټولو کنځلې کېدای شي دا بعضې ملګرو کې سکرین کارټ کړی وي، دا دې ټولو کنځلې سره را یو ځای دا دې ټولو دا نن خاص دا نن دې خپرونې او سمې په میډیا کې. السلام علیکم قاری صاحب. قاری صاحب یو تپوس مو کولو دا سیرت نبی ابراهیم علیه السلام نه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې شپږ سیرت ما لیدلي، دا اوم نه تر شلم پورې دا په کومې کې دي؟ تا په یوټیوب کې دي یا دلته ما خو ډېر سرچ کړو. عمر جان به اوس درته ښکاره کړي بل موبایل سته سره بدو جانه او چا سره دوه موبایل سته؟ دا لکه یو 19 تر شلم پورې
لکه دین باره کې هلته لکه درته ښکاره معلومات کوي صبر وکړه اوس یې درته ښکاره کوي کینګ صاحب وایه مهرباني وکړه السلام علیکم قاری صاحب محترم اول تا وعلیکم السلام ټول مخلص ملګرو ته قدرمن سي دا ټول مؤمنان مسلمانان چې څومره مؤمنان مسلمانان یاست هلته عمر جان اوس هغه یوټیوب پاڼه د المؤمن دارالحفاظ د سیرت وشلمې خپرونې ته رسېدلي یو نو ټول د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم